درس خواته به ولاړ شو. تیر درس کې موږ او تاسو دوستانو د انوینټري مینو په اړه غږېدلی وو، چې هغه پروډکټونه چې موږ او تاسو ته راځي څه ډول موږ مانیج کولی شو، څه ډول موږ پوهیږو چې د موږ سټاک څومره پاتې دی، کوم وخت کې باید ولیږل شي او څه ډول لیږل کیږي. نو په دې شیانو باندې غږېدلی وو چې دغه انټرفیس هم تقریبا دغه صفحه چې ده تاسې ولیدل چې په تیر کلاس کې تغییرات پکې راغلي وو، د پخوا په څیر نه ده. نو دلته یو څو شیان چې پکې ताज़ा दूध है? दही है? दही दही नहीं है? ودرېږه چې زه हैं? دغه د دی هغه بند کړم. ښه دوستانو، دلته موږ او تاسو سرچ کولی شو په دغه صفحه کې، که آل انتخاب کو، که موږ دلته کیورډ ولیکو یا اس ان نمبر ولیکو یا ای نمبر ولیکو، خپل ټایټل ولیکو، مستقیم موږ او تاسو ته هماغه پروډکټ پیدا کوي د موږ او تاسو په انوینټري لیست کې. دلته سرچ لیکو، دغه د فقط ما رینواز انتخاب کړو، کوم پروډکټ چې رینواز په نوم ثبت شوی دی هغه دلته راغی. او کولی شو مستقیم د یو اس کیو نمبر په واسطه هم یو پروډکټ پیدا کو، یا ورته د ټایټل په واسطه. مثلا ټایټل کې د ما ځینې پروډکټونه دي، زه ورته لیکم هغه پروډکټونه چې په ټایټل کې آیل راغلی وي هغه زه سرچ کوم، هغه به دلته راځي. تاسې وینئ دوستانو راغلل. نو که آل انتخاب کو، کولی شو د ټایټل په واسطه، د کیورډ په واسطه، د اس ان نمبر په واسطه دلته موږ او تاسو خپل پروډکټ په انوینټري لیست کې پیدا کوو. دلته د لیستینګ سټیټس دی چې موږ او تاسو ته فقط هغه لیستینګونه وښیي چې اکټیو دي. دا وینئ تاسو دوستانو، د دې سټیټس چې دی اکټیو دی، او د اکټیو په حالت کې دی، یعنی فعال دی. او که زه په دې باندې کلیک وکړم، ټوټل دلته 10 هغه راغلي، اس ان نمبر راغلي، خو زه لاندې راشم دغه لیست له 10 څخه زیات کم، دغه به د 10 څخه 300 ته 2500 ته زیات کم. بیا به وګورو دلته پاس انتخاب به کو. که زه اوس لیستینګ انتخاب کم، موږ ته دلته ښکاري 6 لیستونه. ښه، که بیا ورته ووایو چې موږ ته انکټیو لیستونه وښایه، شوکه موږ او تاسو ته به دلته هغه لیستونه وښیي چې آوټ آف سټاک دي، غیر فعال دي. یعنی اوس تاته معلومیږي چې د ما کوم کوم پروډکټونه آوټ آف سټاک دي، کولی شي هغه بیرته ریسټاک کړي او هغه پروډکټونه د امازون ویر هاوس ته انتقال کړي. او یا هم که کوم پروډکټ کې د مشکل وي، په ریسک کې وي یا سرفیس شوی وي، هغه هم کولی شي سرچ کې دلته کوم پروډکټ نشته دی چې په ریسک کې وي. او انکټیو پروډکټ هم کتلی شي، هغه پروډکټونه چې امازون د خوا انکټیو شوي وي او یا هم آوټ آف سټاک شوي وي، کلوز شوي وي، هغه پروډکټونه هم تاسو کتلی شئ، دلته وګورئ. دلته زه آل انتخابوم. دلته هغه ملګري چې هم اف بی ام کوي او هم اف بی ای کوي، یعنی د امازون په واسطه باندې فلفل کوي هغه پروډکټونه، هغه لیست دلته کتلی شي ټول. او که بیا هم دواړه کوي، هغه هم آل انتخابولی شي. او که فقط اف بی ام کوي، هغه فقط مرچنټ انتخابوي، هغه پروډکټونه لیست چې دلته اف بی ام په واسطه مخکې وړل کېږي هغه دلته ښکاري ورته. نو دا د پرون ورځې درس و چې موږ او تاسې ورباندې بحث وکړلو. نن ورځ موږ او تاسې راځو د پرایسینګ په اړه غږیږو. پرایسینګ په اړه لکه څه ډول چې د نوم نه ښکاري، قیمت ته وایي. پرایسینګ هیلث باندې کلیک کوو. دلته دوستانو موږ او تاسو ته د پروډکټونو هیلث ښیي. دغه یو قصدن ما یو لیستو نرخ مې ورته لوړ کړ. تاسو ګورئ یو لډو ده تقریبا 19 الا 10 ریال، 19 الا 10 ریال، دا هغه سعودي عربستان مارکیټ پلیس کې خرڅیږي. خو ما دلته ورته 1,90,000 ریال قیمت ورکړ. نو د دې لپاره چې امازون دا خپل د پروډکټونو قیمت اوسط ساتلی وي، نو د پرایسینګ هیلث اپشن څخه استفاده کوي. دلته د تا پروډکټ لیستینګ په اتومات ډول ډي اکټیویټ کیږي
په هغه حالت کې چې د تا پروډکټ پرایس منطقي نه وي. منطقي په دې معنی چې له حد څخه بیخي زیات وي. که زه اوس دغه قیمت بیرته راښکته کړم، حتی که زه دا 40 ریال هم کم، یو مناسب قیمت دی. خو دا په هغه وخت کې کېږي چې دلته ما خپل مینیمم او میکزیمم پرایس مې نه وي ورکړی. مینیمم پرایس دا معنی چې کله کله موږ او تاسو یو کمپیټیټر لرو، سیستم ته وایو چې د سره په اتومات ډول کمپیټیشن وکړه، که زه وم که نه وم، حداقل نیم ریال یا نیم ډالر، او که دی نرخ کموي ته یې هم کموه، او که دی نرخ لوړوي ته یې هم پورته کوه. خو که د ما نرخ د کمپیټیشن 19 ریالو ته راورسېدو، نور نو ښکته مه ځه، ځکه نور زه تاوان کوم، نه غواړم له دې ښکته ولاړ شم. او که دغه نرخ مخ په پورته د ما کمپیوټر سره ولاړی، یا 1.5 ته ورسېدو، له هغې پورته هم مه ځه، زه نه غواړم چې له هغې پورته ډېره ګټه وکړم، غواړم په همدغه نرخ کې کمپیټیشن وکړم. دا دومره جدي او جنجالي مسله نه ده، اسانه ده. وروسته تاسو خپله هم ورباندې پوهېدلی شئ. خو خبره دا ده چې د تا دغه پرایس چې دی په هغه حالت کې هم هغه کېږي، لیستینګ د ډیاکټیویټ کېږي چې پرایس د دغه دوو رینجونو څخه ښکته یا پورته شي. مثلا که له 19 څخه ښکته شي، دلته ورکې 18 ورکې هم د تا لیست ډیاکټیویټ کېږي. او که 33 ورکې هم د تا دلته وبخئ، که 33 ورک اوس خو 33 شو، که 34 ورکې هم د تا لیست څنګه کېږي، دغه د سور علامه یې درکړله، نو د تا لیست ډیاکټیویټ کېږي. دلته تا ته په واضح ډول ښکاري چې د تا څو لیستینګونه ډیاکټیویټ شوي دي، 1 2 3 4. او ټیک اکشن هم لري چې یو هغه وکړه، اقدام وکړه، دغه نرخ دی مناسب نرخ انتخاب کړه. زه راځم بیرته دا شل انتخابوم، دا سیف کوم. دا مې چې سیف کړو په ظرف د 5 دقیقو کې، دلته 15 دقیقې ښودلې دي، خو 15 دقیقې چې تیریږي، دا لیستینګ به دوباره فعال شي، مشکل به یې حل شي. څاروان صاحب محترم، ستاسو ټیم د وایمنګ LLC په څو جوړوي؟ په واتساپ کې به انشاءالله مسیج سره وکړو فیضي صاحب. خو هڅه کوو چې پیسې زیاتې وانه خلي د مونږ ټیم. د مونږ د ټیم مقصد فقط دغه وي ترڅو هغه مشکلات چې د مونږ ملګري لري رسیدګي ورته وشي. او دلته پرایسینګ اپورچونیټي هم د تاسو دوستان، کله کله تاسو ته د امازون الګوریتمونه پرایس هغه کوي، پیشنهادوي درته چې که د تا نرخ دوغمره لوړ کې هم دوغمره ګټه کولی شي، او که ښکته کې دوغمره سیل لرلی شي. یو بله موضوع منیج پرایسینګ، لږ مخکې ما هم ورباندې بحث وکړو. که موږ او تاسو په دې باندې کلیک وکړو، موږ او تاسو مستقیم بیایي د انوینټري صفحې ته چې لږ مخکې مو ورباندې بحث وکړو. هلته کولی شو موږ او تاسو مستقیم دلته نرخ ښکته کړو، پورته کړو. مثلا دا 29 دی، ورته وایم د 33 ریال، او یا هم ورته ویلی شم چې 15 ریال. هر ډول د چې خوښه وي، فقط دغه سیو آل وهئ. زه اوس بیرته دا 29.98 کومې سیو آل بټن وهم، 15 دقیقو کې به دغه پر امازون کې نرخ به تبدیل شي. بل چې د دوستانو اوټومیټ پرایسینګ دی، لږ مخکې مو هم یادونه وکړله. دلته د مونږ او تاسې قیمت چې دی د کمپیټیټر د قیمت سره ښکته پورته کېږي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زم د امریکا مارکیټ پلیس ته ځم، amazon.com ته. دلته زه راځم، دغه سټنلي به وګورو. یو مثال به دا ورکو، چون دا شاید څو سیلران ولري. سټنلي ولې په بیس سیلر بیج اخیستی دی؟ ځکه په دې کټګورۍ کې تر ټولو ټاپ سیلز چې دي د همدغې برانډ دي، چې
په تیره میاشت کې 10,000 نه زیات خرڅ شوي دي، او که موږ او تاسې هغه وګورو د جنګل سکاوټ ډیټا وګورو، په میاشت کې 60,000 یونټه خرڅېږي. نو دلته که موږ او تاسې وګورو څو سیلران پکې موجود دي. دلته 28 سیلران دلته موجود دي، یعنی 28 کسانو ته د غسټنلی خپل برانډ اپروال ورکړی دی. ممکن چې په دې کې ځینې نرخ کته کړي او ځینې پورته کړي. دلته وګورئ دوستانو، ځینې په 4.8 اتیا خرڅوي، 4.99 خرڅوي، 15 11 14 حتی 42 ډالره هم دي. نو هغه اتوماتیک پرایس چې دی هغه موږ تاسو ته دغه اپورچونټي په لاس راکوي چې امازون سیستم ته وایو چې د ما پرایس که د 43 دی، که کمپیټیټر پرایس مې 42 کړو، د ما پرایس ورته 41 کا، $1 ترې ښکته کا. بیا سبا د کمپیټیټر مې راځي دا پرایس 9 کوي، اتومات د تا پرایس سیستم 8 کوي. دا لړۍ به روانه وي تر څو چې د تا هغه مینیمم پرایس ته ورکړی دی هغې ته رسیدلی نه وي. له هغې وروسته دی که نرخ هر څومره ښکته کوي دی ښکته کولی شي، اما سیستم د تا نرخ د هماغه ټاکل شوي نرخ څخه نه ښکته کوي. نو دا هم اتوماتیک پرایس و، اتومات کېږي دلته. له هغه وروسته موږ او تاسې دوستانو آرډرز مینو لرو. دلته ته کولی شي خپل آرډرونه مانیج کې وګورې چې ما ته په نن ورځ کې مثلا پینډینګ آرډرونه د ما څو پاتې دي دا هم کتلی شي. اته آرډرونه مې پاتې دي کوم چې امازون تر دا اوسه پورې نه دي فلفل کړي، نه دي لیږلي، کتلی شي ټول. او دا هم کتلی شي چې په آل آرډرز چې په تیره ورځ د ما څو آرډره راغلي وو، مثلا 19 آرډره. او کتلی شي چې په تیره میاشت په تیرو 10 ورځو کې ما ته څو آرډره راغلي وو، 254. حتی د کال کتلی شي چې په تیر کال کې ما ته څو آرډره راغلي وو، 1209. او دلته ته بیا کنسل آرډرونه هم کتلی شي چې کوم آرډرونه کنسل شوي دي. مثلا په تیر کال کې 206 آرډرونه کنسل شوي دي. دا په مختلفو علتونو کنسل کیږي، یا هغه کوم کسټمر چې دی هغه اشتباهاً واخلي، یا 2 ځلې اخیستی وي یو کنسل کول غواړي، یا پروډکټ اخیستی وي بیرته پیمانه کیږي، یا پروډکټ اخیستی وي پیمنټ یې نه وي کړی، خو بنا پر مختلفو دلایلو دغه آرډرونه کنسل کیږي، هغه ته دلته کتلی شي. او د آل آرډرز برخه کې هغه آرډرونه چې ریټرن شوي وي، کسټمر ریټرن کړي وي، هغه هم دلته کتلی شي. که لاندې راشي دلته به کوم یو وي ریټرن شوی به وي، زه به تاسو ته وښیم. دغه دی، دلته په سره خط لیکلی دي ریفانډ اپلاید ټو، یعنی 2 یونټه خرڅ شوي وو پر تقریبا 80 ریال باندې، خو دواړه بیرته ریټرن شول. دا چې ولې ریټرن شول هغه هم کتلی شي، لږ وروسته بیا ښیو هغه علت چې کوم ځای کې ښکاري. دلته تاسې ډیټ رینج کتلی شئ چې د تیرو 3 ورځو آرډرونه ګوري، د 14 ورځو که د کال، او یا کسټم ډیټ هم کولی شي چې ورته ووایي چې مثلا له دغه تاریخ نه تر دغه تاریخ پورې ماته آرډرونه وښیم. او دلته بیا که غواړئ چې په دغه یو صفحه کې څو آرډرونه تاته ښکاره شي، 15 آرډره غواړئ، بیا ته مجبور یې دغه صفحه کې نیکسټ ووهئ. دلته به راشئ وګورئ نیکسټ به وهئ. او که غواړئ چې نه دا 15 آرډرونو پر ځای د 100 آرډره ښکاره شي، چې ما ته دغه صفحه وګورئ 14 صفحو ته راغله د 80 څخه. او بل کولی شي دغه آرډرونه د تنظیم هم کې. اوس وګوره دلته آرډرونه 2 ساعته مخکې، 3 ساعته مخکې، 15 ساعته مخکې، یعنی هغه آرډرونه اول موږ ته ښیي چې دغه نږدې وخت کې راغلی، یا ډیسینډینګ آرډر وي. ته کولی شي دا اسینډینګ آرډر هم انتخاب کې، مثلا د ډیټ له طریقه، د ډیټ له طریقه کولی شي دا انتخاب کې، یعنی 11 میاشتې مخکې دغه آرډرونه ماته راغلی و. دغه دی. او یا
ته کولای شي دا د شپ په ایډیټ هم انتخاب کړي، یعنی چې کوم یو نږدې شپ شوی وي کسټمر ته هغه، او دا مثلا پخوا شپ شوی دی، او که ډیسندینګ انتخاب کړي دا هغه اوسنی چې کوم شپ شوی دی هغه به تا ته وښیي، مثلا 3 ساعته مخکې، 6 ساعته مخکې. او سټیټس له طریقې هم کولای شي، خو د ما خپل دغه ډیسندینګ آرډر بای ډیټ دا مې خوښیږي تر څو هغه نږدې ترین مونږ ته وښیي. دلته ټیبل پریفرنس کې ته کولای شي خپل ځان ته دغه د آرډر چوکاټ ځان ته وښیي چې تا ته کوم کوم شیان وښیي، مثلا آرډر ډیټ ته تا ته وښیي، آرډر ډیټیلز، ایمیج، پروډکټ نیم. که دغه شیان نه غواړي کولای شي دا ځان دپاره تنظیم کې دغه ټیبل، مثلا زه ورته وایم ټایم ته زه ضرورت نه لرم ما ته یې مه ښیه، دا مې هم نه دی پکار، دا مې هم نه دی پکار، دا هم نه غواړم، اس کی یو هم نه غواړم، عکس دی وي، ټایټل دی وي، شپ ایډیټ دی وي، ډیلیور ډیټ هم نه غواړم. کولای شي دغه څلور شیان درته ثبت کړي. وګورئ دغه ټیبل نور هم د تا په خپله خوښه باندې تنظیم شو. دلته کولای شي ریفریش هم کړي چې کوم نوی بل آرډر به نه وي راغلی. او هغه څوک چې اف بی ام کوي، هغه څوک چې اف بی ام کوي هغه کولای شي خپل آرډرونه له دغه مینو له طریقه وګوري. هغه دلته کلیک کوي راځي چې آیا ماته کوم آرډر راغلی که نه، چون زه اف بی ام نه کوم، ماته تقریبا په تیرو 365 ورځو کې یعنی یو کال کې هیڅ آرډر ماته نه دی راغلی. کټ مټ دا هم دغسې دی، پینډینګ آرډر دلته کتلی شي، هغه آرډرونه چې ان شپ دي چون دلته یې ته لیږې د تا مسؤلیت جوړیږي هغه دلته کتلی شي. او دلته یې کتلی شي چې ایزی شپ له طریقه کوم آرډرونه ځي، او سلف شپ له طریقه کوم آرډرونه مخکې ځي هغه هم دلته کتلی شي، او کړلی شي بیرته اف بی ای ته هم سویچ کړي. او دلته یو بله خبره کول یادوري غواړم، نه پوهېږم دا د ما د کسټمر ادرس او دا شیان دلته معلومیږي، مناسبه به نه وي، خو کولی شي په همدغه آرډر باندې د آرډر نمبر باندې به کلیک وکړي. هلته تا ته د کسټمر نوم، د کسټمر ادرس، او دا هم درته معلومیږي چې دغه کسټمر د ما نه څو آرډرونه اخیستي دي. او همدغه لینک باندې چې کلیک وکړي ته د کسټمر څخه د ریویو غوښتنه هم کولی شي. دا چې د کسټمر ډیټا دلته ښکاري، او د امازون د پالیسي مطابق باید د کسټمر ډیټا خپاره نشي، نو زه نشم کولی کلیک وکم. که پام هم کړی دوستانو لږ مخکې دلته آرډرونه اوپن آرډر لس و، چون امازون یو آرډر فلفل کړ هغه یې ویوړلو هغه ته کسټمر ته، نو دلته اوپن آرډر نه پاتې شول. همدغسې کله چې دا نور آرډرونه هم فلفل کړي دغه به کمیږي، او که نور نوي آرډرونه راځي هغه دلته بیا اضافه کیږي. بل چې دی آرډر ریپورټس چې دی، دلته هغه ریپورټس تا ته ښکاري چې کله ته اف پی ام کوې نو هغه کولی شي ته وګورې. دلته مثلا د تیرو ورځې لکه څه ډول چې هغه مخکې آرډرونو ریپورټ برکم تاسو خو دلته هم کتلی شي، خو دلته بیا د تر 2 میاشتو پورې کولی شي ریپورټ ریکویسټ کې، هغه بیا دلته د اکسل فایل او یا هم ممکن ناٹ ریډي، فکر کوم اکسل فایل او یا هم نوٹ پیډ فایل په حیث دلته راځي، کولی شي ډاونلوډ یې کړي. او هغه ریپورټ ریکویسټ کولی شي د 2 میاشتو لپاره، او سکیجول ریپورټ سیټینګ سکیجول کولی هم شي درته چې څو ساعته بعد دا جنریټ شي. او
هغه آرډرونه دا خو هغه آرډرونه و چې نوي راغلي او نیو آرډر سو، او هغه آرډرونه چې شپ شوي نه وي. ځینې خلک دي بزنس یې په غټه سطحوي، مثلا 1000 2000 اف بي ام آرډرونه ورته راځي. نو هغه خلک دلته بیا چې کوي خپل راپور راغواړي چې کوم آرډرونه مې نه دي شپ شوي پاتې دي، هغه بیا دلته یې ریپورت ریکویسټ کوي او دلته بیا ډاونلوډوي. ښه. د آرډرونو یو بله برخه کې اپلوډ آرډر ریلیټډ فایلز. دلته هم هغه فایلونه چې د تا بزنس کله په غټ لیول کې وي، نو هغه شیپینګ کنفرمیشن فایل دی، هغه به ته ډاونلوډوي دلته. کله دې چې هغه فایل ډاونلوډ کړو، هغه فایل اکسل فایل دی، مربوطه معلومات یې ورکوي. له هغه وروسته بیرته امازون ته اپلوډ کوي ترڅو امازون ته اطمینان ورکړل شي. دغه د اکسل فایل ډاونلوډ شو. په دې فایل کې فقط د کوم آرډرونه چون کته دانه دانه دغه معلومات ورکوي، وخت درڅخه نیسي، مګر ته کولی شي د اکسل فایل په واسطه ټول پر یو ځای باندې. دلته مثالونه هم درته درکړي دي، مثلا اگزامپل په آرډر آی ډي کې چې لیکي، آرډر آیټم آی ډي کې چې لیکي، کوانټیټي کې چې لیکي، دا ټول معلومات دلته ورکوي. د خپل د آرډر مورد لغه وروسته دا سیو کوي او بیرته یې چې کله دا فایل سیو کړلو، فایل د اپلوډ کوي. او دلته هیستوري کې کتلی هم چې سټیټس کوم ځای کې مشکل لري، هغه هم دلته کتلی شي سټیټس چې نارمال دی، مشکل لري که نه لري. د کنسل شوی آرډرونو دپاره هم همدغه کار کولی شي، او هغه آرډرونه چې اجسمنت ته ضرورت لري هغه هم دلته همدغسې راپور ډاونلوډ کولی شي او بیرته یې اپلوډ کولی شي. منیج ریټرنز دا د هغو چا دپاره دی چې اف بی ام کوي، هغوی دلته منیج کولی شي. ریټرن ریکویسټ ورته کیږي، هغه کتل کیږي، له هغه وروسته بیا اتورایز کیږي، کمپلیټ کیږي، کلوز کیږي، دا ټوله پروسه مخکې وړلی شي. خو د هغه چا دپاره ده چې اف بی ام کوي، نه اف بی ای. او بل منیج سیفټي کلیم دا دوستانو د هغو چا دپاره دی چې د ده پروډکټ ډمیج شوی وي، کومه ستونزه پیدا کړې وي، هغه که په فلفلمنت سنټر کې خراب شوی وي، یا امازون ایزی شپ کوم موټر کې چې ځي هغه خراب کړی وي، سیلف شپ له طریقه خراب شوی وي، یو هغه کیس به خلاصوي، فایل به خلاصوي، هغه نه وروسته منتظر کېږي که ګرانټ شو تا دپاره بیرته هماغه کوم پیسې یا مصارف چې دغه تا ته بیرته د امازون لخوا درکول کېږي، او که ډینایډ شو هم سټیټس یې دلته کتلی شي. ښه. د نن ورځې دپاره همدغه دوه مینوګانې بس وي. اوس به راشو ستاسو پوښتنو خواته، که څوک پوښتنه لري کولی شي لاس پورته کړي ترڅو موږ یې میک خلاص کړو، د دوی پوښتنو ته جواب ووایو. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم السلام، ښې جوړې په خیر یې وحید خانه. والله خیرت د شکر ده. استاد محترم، اول سلامونه او نیک هیلې ټولو دوستانو ته. ډیر خوند یې وکړو. زه خپله تا لینک راته ولېږلو، بس دا لینک د لارې راغلم. د ما هغه د کوم درس چې نن تا ورکړو که نه، د پرایسینګ کې، نو دلته ټول هغه مشکل حل شول. د ما یو هغه لیسټینګ چې ده هغه ډیکټیویټ شوی ده. نو اوس دغه تا نه مې چې کومه طریقه مقصد تا یاده کړه، همدا رقم وکړم لکه د لډو کوم هغه داسې وکړه که نه، نو انشاءالله بیرته به اکټیو شي. تو دغه هغه لیستینګ ما قصداً مې قیمت ورته لوړ کړی و، تقریبا 1,90,000 ریال مې کړی و، هغه دلته راغلی و ډي اکټیویټ شوی و، نه ودلیدو چې کله مې قیمت بیرته راښکته کړو هغه بیرته فعال شو، دلته هغه هغه صفر شو. استاد اوس دغه د هغه لوی هغه کم پرایس چې ده د پروډکټ هغه $9 ده مثلا، یا $10 که نه، نو زه هغه مینیمم کې دغه $10 ورکړم که د دې نه ښکته کړم؟ اول خو که کمپیټیټر نه لري په لیست کې، هغه مینیمم او میکسیمم قیمتونه خو بیخي لري که هغه ها ختم کا، نور د تا خوښه چې پرایس هر څومره ورکوي
او که بیا هم وایي چې نه مینیمم او مکزیمم پرایس هم ورکوم، بیا نو کولی شي چې ورکې هر څومره د چې تا خوښه وه. خو باید دغه قیمت چې دی اصلي قیمت د دواړو په منځ کې باید وي، نه باید د هغه مینیمم نه ښکته وي او نه باید د مکزیمم نه پورته وي. بالکل استاد، دغه د تا د کمپیوټر د غشي سره کنه دغه شنه ټیک مار علامه چې کومه ده، دغه ځای کې د ما سور علامه ده، دغه ان شاء الله سي هغه غشي تیو سیخیږي نو. او هماغه دی چې ته مثلا که زه اوس دلته هغه ورکم دغه مینیمم پرایس زه ورکم، هلته قیمت 29 دی، ورته وایم مینیمم 25 پورې چې راښکته شي د ما لیستینګ ډي اکټیویټ کا، او که له 40 پورته شو ډي اکټیویټ کا، که دا زه سیف کم هماغه قانون پر اپلای کیږي، نو زه مجبور یم د 25 او 40 ریالو منځ کې قیمت ورکم. او د تا قیمت چې دی د دغه دوو یو یې خامخا کراس کړی، یا د 25 نه ښکته ده یا د 40 نه پورته ده. بس خیر اوسې استاد، ډیره مننه. او که غواړې چې بیرته یې دغه هغې ختم کې، اوس خو مینو ها فرق کړی دی، فقط دلته راشه مثلا ها ویو پریفرنس ان بزنس پرایس ته راشه، دغه قیمتونه ها دلته د تا قیمتونه موجود دی، هغه یا ختم یې که سیو الپ سوه بیرته هم فعالېدلی شي. ها صحیح ده، خیر اوسې، ډیره مننه. ښه. افاق احمد السلام علیکم سر، پروډکټ آرډر سره مونږ کسټمر ته ریویو د پاره ریکوست کولی شو؟ او کولی شو، هیڅ ستونزه نشته، ما به درته ښودلی وای خو متاسفانه چې نشم یې درته ښیلی، که نه په اسانۍ سره کولی شي چې کسټمر ته د ریویو ریکوست وکړي. یا صبر وکړه زه یې نه کېږي ځکه هلته هغه شته. ښه عمر خیل ورور، مایک مو خلاص که ستړی مه شې. سلامونه استاد، خدای دې کې جوړ او روغ اوسې. استاد یو پوښتنه د وایس ډاټ کام کې مې پوښتنه کوله، دا اکاونټ چې جوړوم پرسونل جوړ کوم ښه ده که بزنس؟ که بزنس لري بزنس بهترین دی، خو بزنس لپاره ته باید خپل د بزنس سرټیفیکیټ ولري، مثلا ال ال سی او یا ال ټي ډي باید ولري، که ال ال سی دی باید ای آی نمبر باید ولري، او که ال ټي ډي دی باید وی ای ټي نمبر ولري. که بزنس نه لري بیا نو مجبوری پرسنل جوړ کړي. بیا پرسونل په امازون کې کار کوي؟ هو کار کوي. بس ډیره مننه استاد، همدا مې پوښتنه کوله. خواهش کوم. ښه کوم بل ملګری پوښتنه لرئ مهرباني لاس پورته کړئ او یا هم کمنټ برخه کې ولیکئ، که نه بیا د نن ورځې کلاس پای ته رسوو. سبا به د فیسبوک له طریقه موږ او تاسې لایف راځو، هلته هم بحثونه کیږي، کولی شئ هلته هم ګډون وکړئ. او که کوم ملګری غواړي د جنګل سکاوټ په 6 نفري پلان کې ګډون وکړي، هغه هم کولی شي تماس ونیسي. د یو کال پلان دی، پروفیشنل پلان، انلیمیټډ سرچ او کیورډ سرچ، پروډکټ سرچ هغه پکې کیږي. فقط یو لیمیټ دا لري چې خپل د امازون اکاونټ ورسره نشي وصل کولای، نور د ټولو کوم فیچرز چې دي، اپشنونه چې دي، هغې نه استفاده کولی شي. بهترین پلان دی او اقتصادي هم تمامیږي درته. نور نو پوښتنه هم نشته، فکر کوم کلاس به نن پای ته ورسوو. سبا به فیسبوک له طریقه لایف راځو، بله ورځ به انشاءالله بیا کلاس اخلو. تر هغې مو په خدای سپارو. خدای پامان، ښه شپه.